په مرکز کابل کې د سولې مشورتي لویې جرګې له پرانیستو سره سم د جرګې د امنیت په موخه د کابل کندهار لویه لار چې د هیواد ګڼ شمالي او جنوبي ولایتونو سره نښلوي امنیتي ځواکونو د هر راز تګ راتګ په موخه وتړل. د لارې د تړل کېدو له امله کندهار کې له 2000 څخه زیات مسافر چې ښځې او کوچنیان هم پکښې شامل دي بند پاتې دي. مسافر وایي د لارې د بندېدو له امله اقتصادي زیان سره مخ شوي او که لار ژر خلاصه نشي ممکن کندهار کې بند پاتې مسافري کورنۍ له نورو سختو ستونزو سره هم مخامخ شي. حکومت د خپله جرګه کوي او د خلکو لارې دې نه بندوي، خپل امنیت دې په خپله وساتي. دلته مسافر پراته دي په هوټلونو کې د یو وخت 160 افغانۍ ډوډۍ ورکوي، 300-400 افغانۍ کرایه ده د کمرې، هغه اتاق چې په 300 ده نن 600 اخلي د شپې. روز انسان مصرف کنه 1500 افغانی مصرف میشه در میچه خو کنه. خود دیگه چی از دولت خو این کس نمیخواد که این رقم برای ملت نقصان برسانه. د مسافرو ترڅنګ د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین هم وایي چې د لارې د بندېدو له امله هره ورځ ورته تر 90,000 افغانۍ پورې مالي زیان اوړي. دوی هم د لارې د ژر پرانیستل کېدو غوښتونکي دي. مشورتي صلح دارن باید مزاحمت در ملت در مردم نکنن. این چه رقم صلح هست؟ صلح به خاطر که مشکل مردم کم بکنه دولت دیگه به مردم خدمت بکنه، به مردم مشکل ایجاد میکنه. همه گینه در شما معلوم است که اوتالا پر از مسافر است، مریض اینجا خو است، پیسه نان نداره، کسی پیسه کرایه موتر نداره. یک نفر تا کابل میره از کندهار تا کابل 2,500-3,000 افغانی کرایه موتر است. زموږ تقریبا ډیر موږ 98,000 افغانۍ د ورځې زموږ د شپې تاوان دی. بیا موږ اریانې اخیستي چې دولت خو به چې یو بل ځای به لا یو ستونزه پېښ شوه دولت په لار ورته سمه کړله. چارواکي وایي د کابل کندهار لویه لار به د مشورتي لویې جرګې تر پای ته رسېدو پورې تړلې وي. د لارې د تړل کېدو له امله ان کابل کې یو ماشوم روغتون ته د نه رسېدو له امله لار کیسه ورکړه. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د جرګې تر پای ته رسېدو پورې به ځینې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي.